هر څوک چې د عشق په کور کې وي د هیڅ چا پروا نه کوي، د هیڅ چا د ملامتۍ څخه باک نه کوي. په دنیا کې خو ډېر انسانان شته، ډېرې طبقې شته، د خدای د اولیاو څخه منکر دي، د خدای د دوستانو څخه منکر دي، د خدای د کرامو څخه منکر دي، د زیارتو، تعویضو، څاښتو، دمو څخه منکر دي، د اسقاط څخه منکر دي، د شلو رکعتو تراویح څخه منکر دي، اته رکعته تراویح مني. د خدای عز وجل د داسې انسانانو څخه چې هغه د خدای پر لار باندې برابر دي، د هغو څخه منکر دي. داسې خلک هم په دنیا کې شته. د هغو خلکو فکر و باک به څوک کوي، خو هېڅوک یې نه کوي. د هغو وینا او قول و هېڅ چاته د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ شي هغه به هم هغه څوک وي لکه هغه. 2 اویا طریقې په چا سره پیدا کوي. غټه ډله، مبغوضه ډله چې ستا په دنیا کې هغه دغه د تبلیغیانو ډله ده، او په دې کې وهابیان هم ډېر ګډ دي چې مازدیګر به د خیره سره په لمانځه باندې هغه د دوی ورکي، او هغه د پرون د درود بیان چې ما کړی دی هغه 2 ورکې ما چاپته ورکړي دي چې هغه درود ډېر ثواب لري، او یو د تبلیغیانو عقیدې ورکې دي چې په خپلو کتابو کې لیکلي دي کم شان او خرافات چې لیکلي دي هغه به خلکو ته روښانه و اظهار شي چې دوی څه وایي. تبلیغیان وایي په لمانځه کې که چاته محمد رسول الله په خیال ورغی بیا د دوی ډېره معاف العیاذ بالله خدای دې زما په خوله نه کړي، دا لکه خر چې په یاد ورسي. دا تبلیغیانو په رسمي چاپي ورقه کې په کتابو کې لیکلي دي، داسې نه دی چې دا د ځان څخه یې چا نشته کړي دي. دا د تبلیغیانو مشرانو لیکلي دي، وهابیانو لیکلي دي. که چا د خدای دوست و ولی و پیغمبر علیه السلام ته ورنارې کړل هغه سړی مشرک دی. دا خپله په دا کاغذي کې نوشته دي، مازدیګر به انشاءالله ټول ته تقسیم کړو ودې ګورئ. زه دا وایم چې د دغسې انسانانو څخه راوګرځېدلی شي، دغسې خلک د خدای تعالی عز وجل مؤمنان و مسلمانان د خدای د دین و د علیه السلام د دین څخه اړي، اخره خاتمه یې ورخرابه نه شي. هغه اهل سنت والجماعت ډله چې موږ تاسو د اباو د اجداد څخه د هغه دین و اسلام دی، د ایمان څخه مذهب باندې د خدای اولیاو ته عقیده لرو، پر هغه هر څه باندې عقیده لرو چې خدای عز وجل موږ ته په قرآن کې ویلي، د خدای حبیب ویلي، د خدای عز وجل دوستانو امام اعظم ویلي، پر هغه باندې موږ عقیده لرو چې خدای او رسول بد ځینې ویلي د هغه څخه بد لرو. موږ هغه ډلې ته هېڅ چا پسې نه ځو. دغه مبغوضې ډلې خدای تعالی عز وجل د دغې روژې مبارکې په ورځ باندې دوی کبا کړي او دوی د خدای تعالی عز وجل وکړي. یو خو کفار دي، کافران وایي زه کافر یم، سړی باک نه ځینې کوي، یا یو امریکایي یا یو انګریزي یا یو خارجي په پوهېږي چې دا کافر دی، د دین څخه د اسلام یې اړوي. دا سبب دی چې په جامه د اسلام، زړه د اسلام، لنګوټه د اسلام، حتی نارې و اشاعت د اسلام درته کوي. وایي زه تبلیغ کوم، چې یو چا ته ووایه چې تبلیغي څنګه بند دی، د تبلیغ څخه څنګه بد وړي، خلک په تعجب کې وړي، مګر په حقیقت کې به هغه د اسلام بیرفندي کوي. ما ته بیا ویل ته د تبلیغ څخه څنګه بد وړي چې عرش عظیم ته تبلیغي ختلی، روژه مبارکه د مازدیګر دی فرض تبلیغي وخت دی. په خدای مې دې قسم یې که یا شخصي تضاد ورسره لرم، په خدای مې دې قسم یې که یا بل په دین او په شریعت کې تضاد ورسره لرم. صرف و صرف دا چې ما د تبلیغیانو اساس لیدلی دی چې عرش عظیم ته ختلي تبلیغیان لا بې زه ونه منم. ما چې د دوی عقاید لیدلي دي، زه د دوی سره تللی یم، او د دوی ما قبل و ماخر ما ته معلوم شوی دي، او د دوی اسلام ما ته معلوم شوی دي، د دوی ویناوې ما ته معلوم شوي دي، د دوی کتابونه ما لیدلي. ما چې معلوماتو تجربه وکړله، تجربه مې حاصله کړه، د دوی معلومات مې وکړي. داسې مبغوضه ډله چې حتی د وهابیانو دغه تبلیغیان ډېر مبغوض دي چې څه چې خدای تعالی پیدا کړي دي ډلې په اسلام کې مخالف دي. که دغه ټولو دغه تبلیغیان څونه ارام خلک دي، په مسجد کې تلنډې وغورځي، وایي د دین او د خدای او د رسول خبره کېږي. مګر د دغه مبغوضه ډله ما په ټولو ټلو کې بله نه ده لیدلې. ما تجربه کړه، زه ورسره ولاړلم، په جده مې ولیدله، شپې و ورځې مې ورسره سبا کړې چې عرش ته وم ختلي، لا یې حمزه والله بالله که ومنم. دا داسې مبغوضه ډله ده. نو خپلو خلکو ته هم وایم، په تبلیغ کې هم وایم چې پام د تبلیغیانو سره پام کوئ. د تبلیغیانو جماعت د انګریزانو د کافرانو څخه را روان دی. مولوي الیاس 15 کاله کېږي چې دغه طریقه په اسلام کې جاري کړې ده. کم دغه تبلیغ چې دوی پر اسلام باندې داسې تبلیغ کوي، دا په اسلام کې نشته، دا په شریعت کې نشته. د هر لمانځه وروسته تبلیغ دغه طریقه په اسلام کې نشته. هغه نورې عقایدو خلاف څه کوي، او هغه نور وهابیان خو څه کوي چې دلته شته چې هغه له تبلیغیانو څخه بد وي. سعودي عربستان
چې دین د هغه ځای راغلی ټوله سعودي ملایانو رعیت و حکومت یې په حدیثو باندې عمل کوي اکثره وایي هغه وهابیان دي مګر د تبلیغي څه داسې بد وړي چې په ټول سعودي کې یو تبلیغي څوک نه پرېږدي او و تبلیغ ته اجازه سره خلاص چې په حرم شریف کې یو دوه نفر د کښېني عسکر یې نیسي د غاړه پسې اخلي تبلیغي په سعودي کې نه پرېږدي عرب دغسې بد وړي ولې د دې عقایدو ته معلوم دي فقط دا یو په پاکستان کې ډېر دي او بل دلته په کندهار کې او دغه نه غټ لاس هم لري ولې انګریزان لاس نه لري دغه نه غټ لاس لري چې د غټو غټو خلکو سره د حکومت دې لاسونه لري ما چې هغه ورځې یې وایي موږ فضایل بیانوو فتواوې نه باسو ما ورته وویل مال دا دین د اسلام پر فضایلو نه دی بنا دا پر احکامو بنا دی خلک د لمانځه و اوداسه و احکامو ته ضرورت لري فضایل څه کوي اول باید سړی لمونځ ور زده کړي بیا فضایلو ته بیان کړي نو دا مې په دې ورته وویل چې مازدیګر به دا وره کې تاسو ته تفصیل سي او تاسې یې وویلئ چې د دوی سره کوم عقاید دي د بل وخت لپاره به درته روښانه سي دغه خو زموږ په واسه پوره ده چې خلکو ته دغه یو ځایه پورې دغه نه ورسوو چې د دغو خلکو سره سایه کوئ د دغو خلکو سره احتیاط کوئ په هر صورت باندې وایي د منصور صاحب څخه چې لاسونه و پښې پرې کړلې وایي ده داسې دا سترګې راپورته کړلې ویل غړولې دا خلکو ته یې شاوخوا وکتل وایي په دا خلکو کې داسې ژړاوې پورته سولې چې هیڅ یوه طاقت نه کېدی خلک رالو سترګې یې ځینې راوکښلې د سترګو د ګوګلیانو څخه یې وینې راپرېدلې بیا یې غوږونه و پزه ځینې پرې کړل دلته وایي خلکو په ډبرو ویشتي یو سپین سرې ښځه راغله داسې چې منصور ته وکتل لاسونه یې پرې پزه یې پرې غوږونه سترګې یې پرې ولولې یې ټینګ دی د خدای د خبرو سره څه کار لري دلته چې وایي ژبه ورپرې کول ول یو ګړی ودرېږي سر یې اسمان ته پورته کړي ول الهي لاسونه مې ستا په لار کې پرې شول سترګې مې وکښل شوې اوس مې ژبه هم راپرې کړې پروردګاره تا ته شکر وایم چې زه دې ډېر سلامت وساتلم او خدایه زما ارزو دا ده چې و دې ټولو خلکو ته هغه څه ورکړې کوم چې دې و ما ته راکړي دي خدایه دوی هم مه بې بدلې کوه بیا یې دا مبارک آیات ووایه یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق دا یې اخري وینا و ژبه یې ځینې پرې کړل فقط یوه ته ناپاتې شو بیا یې خبرې نه سوی کولی نه څه لیدل د خولې څخه به یې دغسې وینې راټولېدلې د ان الحق کلمه به یې نوشته کول او په زوره به یې وخندل دلته وایي د ماښام د اذان وخت نږدې سو خلیفه حکم وکړي چې سر یې پرې کړي دلته یې وایي سر وپرې کوي په زوره یې وخندل منصور صاحب سر یې د منصور د تنه وجلا کړي روح یې والوتل انا لله و انا الیه راجعون وایي د هر اندام څخه یې نارې د ان الحق پورته کېدلې دا خو پخوا وختو کې شریعت د هارون رشید په وختو کې و اوس خو چې هر څوک کافر سي ملحد سي عیسوي سي هېڅ نه پکېږي د اسلام په ملک کې هغه یې څو عمر مخکې خو تاسو واورېدل عبدالرحمن نومي شخص چې عیسوي سو ګویا کې ایټالیا ته هلته یې ځان ورساوه بندي یې کړي و د دې اثار ته راپورته یې رقم باندې خلاص د دغه ګردو قاضیانو غاړې بندي دي چې په قدرتو په وس کې د دوی دغه وه چې دی بندي کې 3 ورځې مهلت ورکړي بعد د 2 ورځو څخه که راوانه ورسي د دین ته د اسلام باید په دارې ویې ځلي د مرتد اصلي حکم دغه رقم دی اوس خو هغه نسته هر سړی چې کافر کېږي پروا نه لري هر سړی چې هر څه کوي پروا نه لري هره ډله چې دلته راځي د هر شي اشاعت چې کوي پروا نه لري عیسویان ته د عیسویت اشاعت کوي تبلیغ کوي څوک به څه نه ورته وایي او هغه کسان تبلیغیان که راځي دلته اجتماع وي په عیدګاه کې جوړوي اجتماع څه معنا په کوم کتاب کې راځي اجتماع جهاد ته وتل ښه دي که تبلیغ ته وتل ښه دي تاسې د تبلیغیانو څخه یو وخت دغه اورېدلي دي چې راځي جهاد فرض دی په افغانستان کې یا د شوروي په وختو کې یا اوس که یو چا وویل چې تبلیغیانو په کتاب کې لیکلي دي یا دروازه تبلیغیانو دغه ویلي دي چې جهاد صدر سره راسي د ازما سر راپرې د تبلیغي څخه به دا وانه وایي چې جهاد ستا په اسلام کې جهاد نه مني دی جهاد فی سبیل الله دغه ته وایي چې په تبلیغ کې وځي دی کتابونه نه مني مدرسې د طالبانو نه مني چې په مدرسو کې سړی سبق ووایي دی وایي په تبلیغ کې وتل بس دغه دین دی دغه علم دی خلاص
وایي ته چې بې علمه بې هنر ګرځې پلنګه په شا به لکه خر ګرځې دومره اوږده ژړ برېتونه یې پاک خریلي بله شپه دلته رالې ما راپورته کړي د حجرې باب ما ورته مولوي صاحب یې ول نه خالي ګوګ یم ما هېڅ شی دې نه دي زده ول هېڅ شی نه دي زده ما دا برېتونه دې ولې خریلي دي ول دا سنت دي ما خو زه به شیخ ته راواخلم د مشکات شریف شرحه دا زما سره پته ده شیخ عبدالحق صاحب لیکلي دي چې برېتونه په چاړه باندې خریل بدعت دي په غچي باندې دې وایي تا خریلي ولې دي باره وایي که نه زموږ ملایان موږ ته وایي چې برېتونه خریل سنت دي ما برېتونه خریل بدعت کتابونه کړه ته په دغه لانه پوهېږې ما ته څه کوې ول زه زده کړې دپاره راغلی مګر دلته خلک ورته ناست وه تبلیغ یې ورته کوه ما ورته وویل چې او ملا صاحبه او امیر صاحبه او صوفي صاحبه او تبلیغي صاحبه دغه یو بیت د شیخ سعدي شرازي در په یاد کړه چې هغه په پنجکتاب کې وایي چې بې علم نتوان خدا را شناخت بې علمه سړی خدای نسي پېژندلی نو ته به نورو ته څه شي ور وښیې ما ته خدای پېژنې ول و مال خدای یو دی که دوه ول یو دی مال په کم دلیل یو دی ول نه دي کیسه مال د خدای وحدانیت ته نسي ثابتولی چې خدای یو دی که دوه په کم دلیل باندې خدای یو دی زر دلیله د خدای د وحدانیت شته زر دلیله علم افضل دی که په تبلیغ کې وتل افضل دی ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف تبلیغ خدای نظم کوم یوه روژه زه ته کوم چې روژه تېره شي شپږ میاشتې بیا زما خبرې نه شي اورېدلی خلاص د جمعې په ورځ لا بیان درته کوم خپل کتابونه خپل درس کوم تبلیغ خو یو په روژه کې خلک خلاص شي راځي ولا تبلیغ ته کښېني یو د جمعې په ورځ لکه خطبه چې سړی وایي خلاص د لمانځه وروسته تبلیغ تا لیدلی چې راغلی په کتاب په مسجد کې پنځه وخت تبلیغ تا لیدلی چې راغلی د ماپښین د لمانځه بعد د مازدیګر د لمانځه بعد د ماښام د لمانځه بعد د ماخستن د لمانځه بعد د سهار د لمانځه بعد په یوه کتاب کې که چا یو عالم و یو ملا یا د تبلیغیانو یا نورو سایرو خلکو ما ته راوښول چې پنځه وخته د لمانځه بعد تبلیغ شته په مسجد کې بیا زه درواغ وایم پر دا منبر باندې که چا دغه راته ثابته کړل چې تبلیغیان دې پلنډې غورځي په مسجد کې دې خوراکونه کوي او د تبلیغ لپاره دې وځي که دا چا ثابته کړله زه درواغ وایم پر دا منبر باندې دا ټول درواغ او پروپاګانډې په اسلام کې نوي نوي کارونه ایستلي اوس زما شی نه دی زده مګر چې ورته وګورې رنګ وکړي اپایه د ملاو د علم د خلاص دغسې انسانان زموږ ستاسو په وطن کې پیدا سوي دي او زموږ ستاسو خلک اړي او موږ تاسو هم په پسې کېږو او لا خبرې کوو چې ګوره دا کاري صاحب ولا د دې ډلې سره زه زه د ټولو ډلو سره زه یم بغیر له ډلې څخه د اسلام چې هغه حق ډله د اسلام ده اهل سنت والجماعت دي بغیر له هغې یوې ډلې څخه ما سیوه نور چې هر څه ډلې دي ټول د خدای تعالی عز وجل په اور د دوزخ وسوځي ټول د الله عز وجل تباه او برباد وګرځي یوه ډله ده په اسلام کې اهل سنت والجماعت رسول الله صحابه وویل هغه کومه ډله ده وما انا علیه واصحابي چې زه رسول او زما اصحاب پر هغه باندې تللي دي هغه ډله زما ده هغه ډله ناجیه ده د عذابو څخه د خدای خلاص ده چې موږ تاسو تقلید د مذهب کو د خدای اولیاء منو زیارتونه منو تعویض منو طریقت منو اسلام منو پر خپل اباو د اجدا په طریقه باندې منظوره کو دغه ډله د اسلام ده نور ګرد مخالفې دي ګرد فرقې باطله دي اهل النار دي خاوندانو دوزخ دي دا بیان ډېر دی په هر صورت باندې دلته وایي د ماښام د اذان وخت نږدې سو خلیفه حکم وکړي چې سا یې پرې کړي د منصور صاحب دلته یې وایي سر وکېښوئ په زوره یې وخندل سر یې د منصور د تن نه وجلا کړي روح یې والوتي وایي د دا هر اندام څخه یې نارې د ان الحق پورته کېدلې دستي یې ټوټه ټوټه و پارچه پارچه کړي سبا چې څوک دلته وایي فتنه پورته کېدل نو یې په اور کې دا ټوټې وسوځلې وایي د دا هرې ټوټې څخه د ان الحق غږ پورته کېدی د دا هرې ټوټې د وینو څخه چې پر مځکه به لوېدی ان الحق ویښ شي کله چې یې وسو نو یې ایرې د بغداد په لوی دریاب کې واچولې وایي د اوبو پر سر به د ان الحق کلمان ویشته سول وایي یو وارې دریاب پر جوش راغی نږدې و چې بغداد یې در کړی وایي منصور صاحب وایي په خپل حیات کې خپل ملنګ مرید ته وصیت کړی چې زما د وجود ایرې به په رود کې وغورځوي هغه به جوش وکړي نو ته به زما ګودړۍ ورته ونیسې هغه به بېرته ارام شي هغه ملنګ هغه ګودړۍ د منصور صاحب راول چې رود ته یې ونیول رود اوبه بېرته کرارې سولې جوش یې ختم شو هغه ایرې وایي یو ځای سولې هغه یې راوکښلې په مځکه کې یې ښخې کړلې وایي په طریقت کې هېڅ یو دونه مخته نه دی تللی لکه منصور صاحب عثماني مکي د استاد یو کاغذ یې کتی منصور صاحب عثماني مکي پر راغی
ول چشته ول د قرآن سره مقابله کوو